ما ته وی ولم د مې ته ما ولوس په خلکو له پیسې ورکې مال راکا زه وزن پانسی کب بل مې قسم صحیح دی ورته وي زمانه الله په جنگ کې برکت واچوا امين ټول اولی کې امين یا الله د دې په جنگ کې برکت واچي درځم به ان شاء الله درځم به ډیر زر به درځم ان شاء الله سوابای مانیری بالا او بار مانی راي کې پاتې کېږم تا قسم کړی دی په دای کې ته د شکار وکا د خورغوت بچیا ثوابه اورل غلطي پښتانه ته په دوبۍ کې خزه چره خورغوت او کسٹمران ته لګي زه استاد خزه کسٹمر ما دوبۍ د درو غواړم ما کا وګنه غلطه خبره ورته ما کا غلط خبره نه دی کړه هغه تاسو غلطه خبره خونه کوي دا وره په دې واتس اپ کار نه کوي د خور نه د پوس پریکم په دې واتس اپ زما وی پی ان نشته په نمبر د تاکو د کالینګ نمبر د باندې د کالینګ نمبر د رنګ چوت کا کنه د تیزن بچي رنګ چوت کستا په خزه تاسو لیدلې دي بچي ز ټیک ټاک زخته دي د یو انسان مار کول د ټول انسانيت قتل خورغوره ته د انسانيت قتل کول غواړي ته په خور منډه مدا ظلم چې تکه ماولي نو پسر مې ما ولا ستاد تاریخ شعر به مور خوټه او منډم په بل ځای مې ولا چې کلمې ته په مې جوړ کې ستاد تاریخ شعر د خور پست ګرګند وغم زما دارنګ چوت کو ته ماولي ما جنت تلېږي تاریخ شعر ستاډي مننا زما ټول ګناونه به الله پاک معاف کی زما ټول خطاګانې به زما رب معاف کی د یو انسان د لاسه چې کوم انسان قتل شي قتل شوی انسان ته شهید ویل کېږي او ما ته به د شهید مرتبه میلاو شي تاریخ شیرا نو تاریخ شیرا د نیکې په کار کې تاجي په کار ده لږه جلدي په کار ده زما په زړه ارمان دی چې جنت ووینم او د خورغوت بچي ستاسې د دوزخ ځای دی رنگو کا تاریخ شیر پا مور دی خوٹیو مندم مگوره ها شهیدوم دی بچه شهیدوم بدی دا بتو بینی کنه د شهادت مرگ در کوم تبو بینی کنه اسپتال می دلوم معلوم کو ځای می دلوم معلوم کو پدې لیک سات کی بچه ته ګوره کنه تاریخ شیر بنده لک ټیم راته وخایا چې سټیپ تبا وجد چې دا غینه مخکې ز پاک صفا ولم بم سره سنت برابر کما په خله کې مسواک لاس کې تسبیح په سر ټوپه او په کپړو خوشبو ولګوم ستا بډیره مهرباني کو دا ټیم د لګ ما ته راخاره کو زه ټیک ټاکر نه ما په ټیک ټاکرانو کې نشو ماري ګوره ها ما به ارشد خان او ما به لیاقت او ما به ځان سرنا چي زبدر نه قدامي درنونه به د اوس نه پاک صفاولم او خوټي مو پریا ځانو پریا د اوس نه پاک صفاولم تاریخ شیر بنده تاریخ شیر زما هسپتال په سوشل میډیا زما په پیجونو کې ورځ په ساري هم چې پلان کې لوکیشن ته بل صحیح ده کنه زه ستادي هسپتال له 50 لک روپۍ ورکوم ځان پانسی کده اوس نه ځان راول نو تاریخ شیر ما یو پښتنه کوله زما په سر به ته څومره روپۍ ورکې او دا روپۍ به ته چاته ورکې کو دا روپۍ ډېرې وي نو ما ویل خوښه دی نه ده چې بره تېزندې ولګو مو ځان له کیسه برابر کړم دی نه به ته د دوزخ نه هم بچ شو زما سره به حساب کتاب برقرار پاتې شي نو تاریخ شیر د پیسو خبره وکړه د چا سره دې په څو خبرو ډیل کړی دی کو هغه ډیل لږ ریټ ښه وي ما ته پیسې راکړه زه به یې کور کې ماشومانو ته ورکړم او زه به خپله د خودکشۍ سیسټم برابر کړم صحیح ده که نه زه ستا ټوکې مزاق یې وکړه تا ته خو ټوکې مزاق یې ښکاري که نه او زما نه دي لکه د کور نه 10 مړي وباسلي دي ښه ته خو وایې که دا ټوکې دي که نه ته خو وایې که دا ټوکې دي او دا مزاق دی دا ټوکې او دا مزاق تازه میسج راغی یو من کله چې یې وایي ته څه وایې چې دا معمولي خبره ده ته څه وایې چې دا زه تا ته معمولي خبره کوم زما دې په خدای پاک قسم ما 20 کسانو ته ټلیفون وکړم دا ته کومې خبرې کوي که تا نه ما پرتوګ ونه باسه که نه ته ما ته وایې چې ته د روزي شیرزي یې نه مسلمانه تا زما پلار یاد کړو تاریخ شیر په دې یو ځای کې کنفیوز شوم دا 50 لکه ته زما په پرتوګ ورکې یو کو زما په مر خورغود اوسه پورې دې ما ته د مر کیسې کول یو شی پرتوګ لراغې دا خبره ګوره ما سره د اوس نه صفاکو کو د پرتوګي خبره د عزت ته چې درې پرتوګا خپه کیا چوم او کو د مرګ وینو بس په بسم الله او پایات ګرځي به د کور او زما شي کنفرم کو خورغود دوه مې نه کې اسنه چې یو شړې لشو بل کارو کې
د مرګ نه خوشې پرتوګ لراغې ما پلار په ویډیو کې وخو دا زما ښځه راشد بړوا سره یاده کړه دا خبرې زما یېرېږي دا ما هم سکرین ریکارډینګ کړی دی دا به زه ښیم دا به زه دنیا ته ښیم بچې او دا مې د سره واده ده انشاءالله چې په 10-15 ورځې کې به دنده تازه پاکستان ته راولم د انټرپول په ذریعه تا چې ما له کومه د مرګ درمکي راکړی او زما فیملی ته ستا د لاسه خطره ده انشاءالله تعالی زه به د ادارو سره کانټیکټ کوم زما په خپلو ادارو بروسه ده چې ما ته به انصاف میلاویږي او دغه تاریخ شعر به ځوړند په جاز کې د کارګو په سیسټم په بوج کې دلته راولم او بیا د ایرپورټ نه بهر لکه د خر راولم که ته زاید ومویشتې که نه دعوه به په ما کې پوه شوې دا دې کور کې زاید د نه سړي بچی چې کور کې چرګ حلالې په دېرشتو کورونه ګرځي نه به ما څه وولي ته دغه نه خټلی ستا د دواړو پخه زغینو منډم په خور دی نن تور شم کال بعد مړه مه کوه دا ولې دا جنگ شروع پسه شو دا جنگ سٹارټ د سنه شو تیل آپ کا چې بیا معاملې جوړه کو مړه دا خپل نظر زه ټکټاکر نیم بچې زه ټکټاکر نیم دا څه بار بار وایي زه ټکټاکر نه یم خو نه دی کنه نو نه به یې کنه نو یار راګرځولی شو که مې دله دا خپل عزت یي که سبا نشه بله ورځ شي که نه ته د نن نه ولامبه د نن نه سبا ګرځه سبا نشه بله ورځ شي که 100 کاله مې ژوند 100 کاله به مې درسره دښمني وایي نه نه سړی بچیا شیخ د 100 کالو ته ورسونه د 100 کالو کې خو زه خپله محمد خرکوس بیا فکس ټایم وښیه ارامي کړی وی نن او کړی وی صفا اوس وی 100 کاله خورغوره دی چې خو زه خپله مرامي کونه کې د زور نشته په مور د غین منډه موږ ته زما د من خبره کړې کار ټیکه ستا خور وغیم نظر کې واخله که ته هر چا وغولې دا به په تاریخ شعر که یو ورځ مې ژوند دي یو ورځ به مې در سره دښمني او که مې یو ورځ کې وویشتې او که مې 100 کاله وویشتې دا وصیت پرېږده وایه زما دعوه به په تاریخ شعر دا خو ډېر ته نه سړی بچی د خو اوس ما ته وی ولم د اوس 100 کالو ته راغی لکه ته زما په پرتوګ ورکوې او زما په امر کورو ده اوسه پورې ریشانا ځان میوټ که دا میسج وره ځان میوټ که مړه میوټ یم ځکه راته دا چل کو شی نه ډاونلوډ کیږي مړه هغه لاړو دا دې لا پلیم دی ولاړو بس نه کېږي بل وی وکړه مټي زه ته چېرته غیب دی څوک زه زه بس مینو ته ولې دونه ښایسته کوې ځکه چې زه د پاکستان نه راووتم اوس همالته زندګي کوې دوبۍ کې دلته سیټل شو نه سعودي کې اوس به نه راځې پاکستان ته نه 15 کاله بعد به درځم 5 year بعد مونږ خاصه کباړیان شو تاسو او تاریخ شعر هغه ورځ د یاده ده یو ورځ چې په دوبۍ کې مې په یو بوډا باندې رانیولې وی او بوډا له د بیا خپې مالش کولې د خورغوت بچی خو هغه بوډا مې خبر کو سره د ښځې د اوس جیل ته وړي کو دې پیرولې دا ښځه مر کې نه دي پرېږدي خبر کم در باندې هغه بابا لږ سوچ وکړه سموده مخکې یو بابا درغلی و او ستا پکپنه بیا ډنډې منډل او تا ورته توبې ایستې چې ما پېژندلې نه وې نروې ډېګم دوی څه ډرامه شروع ده دا دی او تاریخ شعر یو بل سره ګرم شو او ته په قرآن لاس هم ولله پاریو به سبا ډکوي چا ورته په قرآن لاس کې و هغه پسې قرآن راواغوستو پلار یې راپاڅېدو ورور یې راپاڅېدو په قرآن یې لاس کېښود وي دغه دې وي پناه دې ته د بېغیرته بچی پکې ثوابی دی د په مورغنو مړم ثوابی دومره غیرتي پښتانه دي ته خور هم نه بدنامۍ په قرآن لاس ولې کېښودو پهلوانه څه چل دی
دور طويل بدنا تفوز كدول كورواله الزام ولا بقولوا ارشد خان او ته یادو دغه او ته یادو کینا بړوا بچا پروا ستا ول په مورغینو منډم د ځان غول خوري څنګه وکړو اوس په دا خبره نه اوري دوست ما کیسه کې زبر په مورغینو منډم چې دا بل خبره نه اوري زما خبره هم نور د خنزیر زوا کنجره نشانه دا جنگ څنګه شروع شو نشان